تاسو چې کله د سعودي عرب نه پاکستان ته روپۍ لیږئ نو تاسو غواړئ چې موږ ته هغې کې کیش بیک میلاو شي یا موږ ته هغې باندې انعام میلاو شي. اوس د ټیکمو اپلیکیشن والو یو زبردست افر چې دی هغه لګولی دی. اوس چې تاسو پاکستان ته کله هم روپۍ لیږئ نو هغوی یو قراندازي ده هغه شروع کړ ده. هغه قراندازي چې ده دې کې څه قسم فراډ دوکه هېڅ پکې هم نشتي. څومره پیسې چې تاسو هم پاکستان ته لیږئ نو تاسو به قراندازۍ لپاره الیجبل کیږئ. یو هفتې نه بعد د دوی قراندازي کېږي. د کم کس چې راوځي نو هغه له 1 میلیون روپۍ ورکوي. د دې مکمل پرس تاسو ته زه ښیم چې دا څنګه کوي. موبایل سکرین ته به زه مو طریقه به زده کوو. ښه ملګرو په ټیکمو کې چې کوم افر راغلی نن درته هغه ښیم چې دا افر کې به تاسو څنګه ځان شاملوئ او دې نه به تاسو دا پیسې څنګه لیږئ او د دې طریقې کار څه دی. صحیح ده. نو ټولو کې اول تاسو خپل کوم ټیکمو اپلیکیشن چې دی هغه به اوپن کړئ. دا اپلیکیشن چې کله تاسو اوپن کړه خپل پاسورډ چې دی هغه به ورکړئ. ښه ستاسو اپلیکیشن چې دا اوپن شي. صحیح ده. نو اوس تاسو ته بره دې کې ښکاري دا تاسو بره دا ښکاري دا اشتهار چې دی دې ځای کې دا چلیږي آل وی وینر. دا وګوره تاسو ټرانسفر وید نو فیس. دې نه تاسو پیسې لیږئ نو هغې باندې ټیکس نشتي خو د هغې یو لیمټ دی. مطلب 1500 ریال نه چې تاسو کته لیږئ هغې باندې ټیکس دی. 1500 نه چې بره لیږئ هغې باندې ټیکس نشته. مخکې به اوس پته لګي نه. اوس ډېرو ورځو کې ما دې نه پیسې نه دي لیږلي. او بیا دې کې تاسو ته ښکاري سمپل سیلري پیمنټ فار ریوارډ یو انټرنیټ ټرانسفر. دا تاسو ته ښکاري یور ون انټرنیشنل ټرانسفر آل وی فرام وینر ا میلیون. تاسو دې کې 1 میلیون ریال چې دی هغه تاسو ګټلی شئ. ټیک ده. دا ډېر زیات زبردست او بهترین افر دې کې لګېدل دي او دې کې بیا دا مکمل تاسو سره ټیم دا یو چې تاسو زه پړاوم نو دې دا ویډیو چې دا به ډېره زیاته اوږده شي. خو شارټ په تاسو ته زه دا ووایم چې دې نه تاسو 1000 ریال نه بره دې کې ولیږل نو تاسو به قراندازۍ لپاره شامل شئ. او د دې 7 ورځې کم ټایم دی. 7 ورځو نه بعد د دوی بیا یو لکی ډرا کېږي او هغې کې دوی نومونه راوباسي او هغې کې د ډېرو کسانو روپۍ چې دي هغه وختي. د دوی پیج چې دی په فیسبوک باندې هغه هم تاسو جوین کولی شئ. هلته هم تاسو کتی شئ کوم وینر چې دي هغه هلته نومونه هر څه شو کوي. تاسو خو هسې هم پاکستان ته روپۍ لیږئ نو دغه دې نه ولیږئ نو د سعودي عرب کې تاسو سره کم بینک کې تاسو هغې نه دې ته پیسې ټرانسفر کوئ. څه قسم ټیکس په دې باندې نشته. دا بالکل ریل اپلیکیشن دی او دې نه پاکستان ته ولیږئ نو انشاءالله که الله کړي ستاسو قسمت ښه نو ستاسو هم پیسې راختي شي.